تم رکوع ده یو سلو شپږ پنځوسم نمبر آیات یو سلو شپږ پنځوسم نمبر آیات اتم رکوع ده رکوع ما بین ده نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخره صدق الله مولانا العظيم. محترم پتی راتونو مبارکو کې الله پاک دا خبره ذکر کړه کوم کسانو چې د بنی اسرائیل څخه د عبادت خصکینه هغوی توبه ونه باسله په صداقت سره د منافقت توبه ایستلې وه الله پاک خلکو ته په دنیا کې عذاب ورکه او په ذلت ورته ورکه او په آخرت کې الله په خپل غضب ورته ورکه او الله په دا خبره ثابته کړه چې زما د غضب څخه د خاص ده او زما د رحمت څخه د عام ده د الله پاک رحمت څخه د غضب نه سبقت کړي او لومبیوالی کړي په چا باندې چې د الله غضب وشي په دې غضب کې د الله یو رحمت وي په دې معنی سره یو بزرګ په لار باندې روانو د پاسه وګټه رااله د سره ولګي سره مات نو شکر وباسه او دا خبره وکړه چې دا شکر چې په دې کاڼي باندې بچوم دا دوره کاڼي سره راته نو دوره کاڼي هم راتلی شوی چې دوره کاڼي راغلی وي خو زه به مړ ومه خو چې په دې کاڼي باندې خلاص ومه دا کاڼه وړکی سي نو په دې هم شکر ده یو سړی چې کله په مرګ باندې ونیسېږي نو په ته به بیا څه شکر باسي ښه ده چې ته خو مې تېره کړه او د خدای له مرګ نه څه کړم بچ کړم ډیر کله ته په عذابونه کې هم سي ورور رحمت د چا دپاره پند سي د چا دپاره عبرت سي دغه سړي دپاره سبب د مغفرت سي فکر هم ورسېده په دې عذاب کې هم د الله پاک رحمت څه نسوي خو اما د خدای رحمت څه د هغه څه د ورور عام ده او غضب یې څنګه ده خاص ده اوس الله پاک فرمایل د الله پاک رحمت دوه قسمه رحمت ته یو خو دنیوي رحمت ته دا خو هر چا ته شامل ده مسلمان ته شامل ده کافر ته شامل ده اولاد او د الله د رحمت صادر لاندې شیطان هم د زندگی تیری او ګرځي راګرځي الله رحمان الدنیا د په هر چا باندې مهربانه ده هر چا ته روزي ورکوي هر چا ته زندگی ورکوي یو د الله پاک د آخرت رحمت ته آخرت رحمت څه ده دا نن منګر خاص مؤمنانو لره دارا پاک عام رحمت صدا دا بن اسرائیل ته هم شامل ده د رسول پاک علیه السلام امتیانو ته هم شته خو د الله په خاص رحمت په دغه ځای کې الله پاک فرمایي د هغې دپاره شرطونه دي دغه شرطونه دا دي چې دا خلک به تقوا لري د کفر نه د ګناهونو څخه به ډډه کوي دا خلک د الله د عام رحمت مستحق خاص رحمت مستحقین دي یو دوم خبردار زکات به ورکوي او څلورم درېمه خبرداره چې ایمان به لري او الله پاک فرمایي دغه درې وړه صفتونه په چا کې موجود دي په هغه چا کې موجود دي چې د نبي آخر الزمان په صداقت سره پیروي کوي د نبي آخر الزمان په صداقت سره پیروي کوي ټیک دا د موسی علیه السلام په امت باندې هم د الله رحمت شته د الله د رحمت نه خالی نه دي لیکن کامل رحمت سے الله پاک ورکی کامل رحمت لپاره دغه شرطونه دي او دغه شرطونه په چا کې ورور په پوره ډول سره پیدا کېدل سي د رسول پاک علیه السلام امت په صداقت سره پیروان وي په هغه کې دغه صفاتونه په کمال ډول سره موندل شي الله پاک په دغه ځای کې فرمایل دغه د الله د کامل رحمت خاوندان هغه کسان دي چې د رسول د رسول پاک علیه السلام مبارک پیروي کوي رسول چاته وای هغه انسان ته وای چې الله پاک هغه ته نوې کتاب ورکړی یا نوې شریعت ورته ورکړی وي ټیک نوې کتابي یا نوې شریعت وي او د خلکو د تبلیغ لپاره د خلکو د دعوت لپاره الله پاک څه کې ولېږي مقرر کی لکه رسول پاک علیه السلام ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام دا رسولانو الله د خلکو د هدایت لپاره الله پاک څه کړ پیغام ورته ورکړ
کتاب ورته ورکړ، نوې شریعت ورته ورکړ او الله پاک د خلکو دپاره الله پاک راولېږه. د رسول پاک علیه السلام 3 صفتونه دغه ځای کې ذکر کوي. یو رسول، بل نبی. رسول پاک علیه السلام هم نبی ده هم رسول ده. رسول خو معنا استازی لېږل شوی او نبی د نبوت څخه ده، نبوت څخه ده. نبو معنا علووالی، لویوالی. نبی هم اوچتې په چا باندې؟ په خپلو امتیانو باندې. یا نبی د انباء څخه د انباء اخبار ته وایي. نبی هم لګي خلکو ته د الله پاک معلومات او د الله خبرې خلکو ته رسوي. رسول پاک علیه السلام هم نبی ده هم رسول ده. نبی او رسول کې فرق دا ده، نبی سره لازم نه ده چې خامخا نوی شریعت وي یا به نوی کتاب وي. که نوی شریعت وي یا نوی کتاب وي او که نه وي، بلکې په زوړ شریعت باندې مامور وي چې دا خلکو ته ورسوه. نبی دپاره نوی شریعت یا نوی کتاب ضروري نه وي. رسول سره نوی کتاب یا نوی شریعت څه وي؟ ضروري وي. دا وجه د نبیان ډیر دي، رسولان څه دي؟ کم دي. 314 رسولان دي او پاتې ټول انبیاء علیهم السلام دي. او هر رسول نبی وي خو هر نبی رسول نشي کېدی. ضرور نه ده چې هر نبی دی رسول وي. فکر هم ورسي. رسول پاک علیه السلام هم نبی ده هم څه ده؟ رسول ده. رسول پاک علیه السلام 3 صفت الله دغه ځای کې دا ښودلی. امي ده. امي منصوب ده ته. ویل کېږي مور ته. کوم بچی چې د مور نه پیدا سي لیک لوست نشي کولی، انپړ وي. رسول پاک علیه السلام په صفتونو کې رسول پاک علیه السلام قوم ټول امیین وو. امیین په دې معنا باندې کتاب خاوندان نه وو، د لیک او د لوست سره اشنا خلک نه وو. بیا د رسول پاک علیه السلام په صفتونو کې صفت څه ده؟ یو صفت امي ده. اگر که د امیتوب د عامو خلکو دپاره عیب ده، لیکن امیتوب د رسول پاک علیه السلام صفت کمال ده. څنګه صفت کمال ده؟ یو کس چې 40 کاله چیرې د کتاب مخ نه لیدلی او چیرته قلم په لاس کې راخستی نه، مدرسه او مکتب یې چیرته لیدلی نه، شاعر نه، لیکوال نه، او 40 کاله پس داسې یو کتاب خلکو ته پیش کوي چې تمام دنیا د مقابلې نه عاجز وي. دا دغه پیغمبر دغه شخص د امیتوب یو معجزه ده. بس د امیتوب معجزه ده. د رسول پاک علیه السلام امیتوب کمالو. په امیتوب کې داسې خبرې کړي چې تمام دنیا ته نن تاریخ پورې ټوله دنیا دغه کلام ته حیرانه ده. داسې کلام ته حیرانه ده. او خپل د رسول پاک علیه السلام خپل کلام، یو خو د الله کلام چې دغه په ژبه باندې لوستل شوی، یو د رسول پاک علیه السلام کلام څخه جامع الکلم، لږ الفاظ او ګڼې معناګانې الله پاک د رسول پاک علیه السلام په ژبه باندې څه کړه؟ بیان کړه. او د رسول پاک علیه السلام مبارک کلام داسې کلام و د دنیا لوپران، د دنیا لوچکان، د دنیا جاهل خلک چې د غرو کې استوګن کې خلک چې بالکل د ادبیاتو نه خالی وو، د علم نه خالی وو، د معرفت نه خالی وو، ډېر انپړ او ډېر ناخوانه خلک، الله پاک د هغوی نه هغه د امت لوی لوی چراغان جوړ کړه. دا د رسول پاک علیه السلام مبارک د پاکې مینې هغه بیان و. دا دغه معجزه وه. په ډېر لږ وخت کې، په دومره لږ زندګي کې رسول پاک علیه السلام هغه قوم چې هغه امي قوم و، د هېڅ سره اشنا نه و، هغه خلکو ته الله پاک څومره ترقي ورکړه او څومره کمالات خاوندان وګرځول. دا د رسول پاک علیه السلام څه وروره اعجاز و معجزه وه. چې معجزه وه نو امیتوب د رسول پاک علیه السلام صفت د کمال ده. ما او تاسې امیان یو، دا ما او ته عیب ده. او د رسول پاک علیه السلام مبارک د امیتوب صفت د چا وروره؟ کمال. الله پاک د رسول پاک علیه السلام یو بل صفت دا ذکر کوي. الله تعالی فرمایي رسول پاک علیه السلام داسې شخصیت و چې یهود و نصاراو رسول پاک علیه السلام په خپل کتاب کې مونده، په خپل کتاب کې مونده. څنګه معنا داسې مونده چې یهود و نصاراو رسول پاک علیه السلام دا نوم او دغه صفتونه په تورات کې داسې لیکل شوي وو په وضاحت سره. هغه څوک چې د تورات سره اشنا و رسول پاک علیه السلام داسې پیژندل لکه یو سړی چې خپل زوی پیژني.
د رسول پاک علیه السلام د وطن ذکر، د رسول پاک د هجرت ذکر، دغه د قد او د قوارې ذکر، دغه د اخلاق او د عادات ذکر، دغه د حلی مبارک ذکر، دا ټول په څه کې موجود ورونه؟ په تورات او په انجیل او په زبور کې موجود. تا به د سپیکر کو سره چا چې تورات لسته چا خلکو سپیکر کو سره رسول پاک علیه السلام په سترګو ویني، داسې مطلب دی. داسې که بعضې کتابونو کې خالي لیکلي که نه چا لیکلي، خو دا لیکل بعضې داسې لیکل وشي که نه لکه تاسې هغه څه واورې وولولې بیا تا دپاره هېڅ اشتباه نه په چا په هغه شخص کې اشتباه نه لکه تاسې هغه ته په سترګو وینې چې دغه ده بس هېڅ حاجت نه. رسول پاک علیه السلام دومره مکمل وضاحت په تورات او انجیل کې راغلی. د رسول پاک علیه السلام نوم مبارک احمد مکه کې پیدا ده، هجرت ځای مدینه منوره مبارک ده، نه ډېر جګ ده نه ډېر ټیټ ده، میانه قد ده، میانه قد ده، د خولې نه ډېر نرم ده، د زړه نه سخت نه ده، د ښو اخلاقو خاوند ده، شور زوږ نه لري، د پاک جسم خاوند ده، د پاکو صفتونو خاوند ده. ټول شیان په څه کې لیکل شوي دي؟ په تورات او په انجیل کې لیکل شوي دي. فکر وره دا وجه وه رسول پاک علیه السلام مبارک یو ورځ یو کس یو یهودي هلک د پیغمبر اسلام خدمت کوي. سړی مریض ته پیغمبر اسلام پوښتنې ته ورغی. کله چې ورغی چې ګوري پلار یې سر ته ورته ناست تورات تلاوت کوي. پیغمبر اسلام مبارک د هلک پلار ته وایي چې و پلانې وایي زما صفت په د تورات کې نشته، زما بیان په د تورات کې نشته، ستا زما نه منئ. هغه ورته ویل نه نشته. بچي ورته وویل چې پلار مې دروغ وایي، والله یا رسول الله ستا ټول مکمل صفت په تورات کې ده. زه یهودي تر اوسه هلک یهودي و، خو زه په دې باندې ګواهي کوم چې د الله سره شریک نشته او ته د الله برحقه پیغمبر. پیغمبر اسلام مبارک هغه هلک د یهودي نه واخیسته او هغه مړ څه صحابه کرام ورته ستاسې غسل ورکړي، کفن ورکړي، په خپله طریقه یې ښخ کړي. یو یهودي پیغمبر اسلام ته قرض ورکړی، بیا هغه یهودي راغی پیغمبر اسلام مطالبه د قرض وکړه. پیغمبر اسلام سره پیسې نه وي دې وخت کې، ابتدایي حالات ډېر د سختي حالاتو مشکلاتو. یهودي وویل چې اشنا زه خو به له تا سره ناست یم، ته له مانه خوځېدی نه شې تر څو پورې چې ما ته څه رانه کړې، حق مې رانه کړې. پیغمبر اسلام مبارک ورکړه ته د اختیار خاوند یې، زه به سره ناست یم. د حق خاوند دپاره یو خبرې حق شته چې یو سخته خبره وکړي، یو تیزه خبره وکړي، یو زورنې خبره وکړي. د حق خاوند کولی شي دا کار وکړي. پیغمبر اسلام مبارک ماسپښین مو سره ناست، مازدیګر، ماښام، ماخوستن، سهار څه صحابه کرام پوه شو. صحابه کرام دې هغه ته ډېر بد ګوري، دې یهودي ته بد ګوري. رسول پاک علیه السلام وفرمیل چې زه الله منع کړی یم چې یو معاهد سره ظلم زه نه کوم. د سړي خاوند څه د ورور حق ده. دا ورځ پیغمبر اسلام تېره کړه. کله چې هغه خو مطلب د پیغمبر اسلام زورنه مطلب نه وه، په تورات کې د رسول پاک علیه السلام صفت لیدلی و او چې د پیغمبر اسلام باندې غصه غالبه کېږي نه، د چا نه انتقام نه اخلي، د چا سره سخته معامله نه کوي، زغم کوي. هغه سړی ولګېد د رسول پاک علیه السلام باندې ایمان راوړ او دا یې ورته زما نیمایي مال دا ټول تا دپاره وقف سي، خپل حق نه خو تیر نیمایي مال ټول زندګي مې تا دپاره څه شو قربان شو. مطلب فکر ورسېد. وایي دا کار ما په دې خاطر نه وکړ ستا زورو، په دې خاطر مې کړی چې هغه تورات کې ستا صفتونه مې اورېدلي هغه ټول په دغه ځای کې مې ولیدل. نو اکثره یهود و علما او حق شناس خلک وو، هغوی به لګېدل پیغمبر اسلام کې به وکتل را وکتل، هغه صفتونه به یې کله ولیدل پکې، بیا څنګه چل به وکړو، ایمان به په چا باندې راوړ؟ پیغمبر اسلام راوړ. د رسول پاک علیه السلام صفتونه څه شی دي؟ بل صفت د پیغمبر اسلام صفت دا د خلکو ته امر په نیکۍ باندې کوي. معروف هر هغه کار چې شریعت ښه ګڼلی وي. په اول قرن د صحابه کرامو تابعینو تبع تابعینو په زمانه کې دا خبره خلکو ته معلومي، خلکو سره اشنا وي. معروف معنا اشنا، منکر معنا ناشنا. معروف و منکر کنه، امر بالمعروف و نهی معروف معنا اشنا، منکر څه معنا ناشنا. معروف هر هغه کار چې شر نیک ګڼلی وي، ښه کار وي او صحابه کرام او تابعین تبع تابعین دا کار سره اشنا وي. که چېرته یو نیک کار څوک کوي صحابه کرامو نه یې کړی، تبع تابعین نه یې کړی، هغه ته بدعت وایي.
هغه د اسلام د نگاه نه هغې باندې عمل کول ګمراهي ده. منکر هر هغه کار صحابه کرام او د دې کار سره ناشنا وي، شریعت ښه نه یې ګڼلی، صحابه کرام له دې عمل سره ناشنا وي، قبیح یې ګرځوي. ښه فطرت والا خاوند، ښه عقل والا خاوند عمل سره نفرت لري، ته منکر وایي. منکر وایي. رسول پاک علیه السلام صفت دار چې خلکو ته امر په نیکۍ باندې کوي، خلک به د منکر نه بدوي. بل د پیغمبر علیه السلام صفت دار چې خلکو ته به طیبات حلالوي. لکه مثال په ډول باندې په دې یهودیانو باندې الله پاک بې ادبي وکړه، خدای پاک ډېر حلال په دوی حرام کړه. کوم حیوانات چې نوکان لري هغه تعالی په هغوی باندې دغه په دوی حرام کړه، چرګان میرګان په دوی حرام سو، اوښان په دوی باندې حرام وو، د مالونو چربیانې په دوی څه وې وروره حرامې وې. الله تعالی دا شیان څه کړل؟ رسول پاک علیه السلام په وجه الله تعالی دا شیان څه کړل وروره؟ حلال کړل. څه یې کړل؟ حلال کړل. له هغه نه ماسیوا مردارې خنزیران دي، دا وینه ده او فلان او بستان، څومره شیان چې دي چې خبایث دي، دا کوم زنده سر حیوانات په دې ځمکه ګرځي راګرځي، مطلب فکر د چرګان نغې دا ټول الله تعالی څه وګرځول؟ حرام وګرځول. سود او رشوت دا ټول شیان څه وګرځېده؟ حرام وګرځېده. بل الله پاک د رسول پاک علیه السلام بل صفت دا ده د خلکو نه به بوجونه او توقونه قطع کوي. یهود ظالم قوم وو، الله په دوی باندې درانه بارونه اسر هغه بار ته ویل کېږي چې سړی بوجي په شا کې بیا ترې خوځېدی نه سي، درون بار په شا کې بیا ساتې خوځېدی نه سي، هغه ته اسر وایي. په دغه ځای کې یو اسر راغلی، بل اغلال. اغلال څه د جمع د غول ده، غول ویل کېږي توق ته، چې د مجرم په دې لاسو کې کړۍ اچول کېږي، کړۍ اچول کېږي. مراد یې هغه سخت سخت عملونه چې الله پاک په یهودیانو مقرر کړي وو، دا عملونه به څه کوي وروره؟ دا د خپل امت نه قطع کوي به. لکه مثال په ډول باندې یهودیانو به چې قتل وکړي، که خطا او که عمد و، قصدن و که خطا و، قصاص به کېږي به. زمونږ په امت کې چې خطا قتل و چې قصاص نشته که نه، هغو کې قصاص و. کوم اندام چې ګناه وکړي هغه اندام باید قطع شي. دا په یهودیانو کې عمل. کله چې سړی ګناه کبیره وکړي، کله چې یو سړی کفر وکړي، هغه بیا څه شي؟ د هغې حکم څه ورور؟ قتل. ښه، له هغه نه ماسیوا د دې خلک چې کوم جای چې پولیس هغه به کټ کوي، هغه جامه به څه کوي؟ کټ کوي به. لمونځ یې بېغیر د جوماته نه کېده. کوم غنیمتونه چې دوی ترلاسه کول د اسمانه به وورته، هغه به پورته کول. دا ټول هغه درانه نور ډېر درانه بارونه وو. دا زکات 100 روپۍ په دوی باندې زکات. دا ټول هغه اعمالو چې وروره درانه بارونه وو. دا ټول هغه اتکړې وې چې د خلکو لاسو اته اچول شوي وي. رسول پاک علیه السلام مبارک ولګېده، د خلکو نه چې چا به په د ایمان راوړ، هغوی یې دا درانه بارونه څه کړه وروره؟ قطع یې کړه. اوښ د باندې حرام و چې خوره، صحیح شوه. چربیان د باندې حرام وي، څنګه کوه وروره؟ خوره. ګناه دې وکړه، توبه وباسه وروره. د هغوی توبه په قتل سره وه. د پیغمبر اسلام امت چې د توبه خالي په جبه خل توبه وباسه، پښیمانه سه به ستا کار جوړ. الله دا ټول شیان څه کړه وروره؟ اوس دا خو د پیغمبر اسلام صفتونه. مؤمنان څه وظیفه لري؟ مؤمنان دا خلک څه وظیفه لري؟ خلک به دا ایمان به په رسول پاک علیه السلام راوړي. یوازې په ایمان نه خلاصېږي. د رسول پاک علیه السلام تعظیم به کوي. څه به کوي؟ تعظیم به کوي. د رسول پاک علیه السلام مدد به کوي. مدد په هغه وخت کې مدد دا و، پیغمبر اسلام به د دشمن نه بچ کوي، د دفاع به کوي. او د کلام پاک څه به کوي؟ پیروي به کوي. کلام پاک پیروي به کوي. واتبعوا النور الذي، د نور پیروي به کوي. ټیک ورسېد. د دې نه معلومه شوه چې یوازې ایمان دا سبب د نجات نه، تر څو پورې چې د ایمان سره څه نشي، د رسول پاک علیه السلام تعظیم په زړه کې رانه وایي. په دغه ځای کې د ایمان وروسته وعزروه تعظیم راغلی. د پیغمبر اسلام پیروي به داسې نه کوي لکه څنګه چې یو سړی د حاکم پیروي کوي. موږ چې د پاکستان د قانون پیروي کوو، دا په دې خاطر نه چې د قانون زموږ خوښ ده، خو مجبور یو پیروي کوو. د پیغمبر اسلام پیروي به ځان مجبوروي نه، بلکې د پیغمبر اسلام پیروي به د مینې محبت په فضا کې کوي. د
د رسول پاک علیه السلام پیروي د جابر امیر په صفت نه کې چې ولا هغه ما ته حکم کړی که زه مخالفت کوم د چل به وشي نه دا به د مینې د محبت او د ایمان په تقاضا به څه کوي وروره دغه ادب به ساتي هغه احترام به ساتي دغه پیروي به کوي صحابه کرامو دا کار وکړ الله حکم دا صحابه کرامو ته د پیغمبر اسلام د خبرې نه مخکې خبره نه کوي یو مسله راشي پیغمبر اسلام چې تر څو بیان یې کړي امتیان نشي کولی چې د پیغمبر اسلام په خبره نه مخکې څه وکړي خبره وکړي صحابه کرامو ادب ساته د پیغمبر اسلام د وینا نه به وینا اواز اوچتوي نه زه دا خبرې په دې اندازه کوم یو سړی چې د مجلس کې خبره کوي زما د اواز نه به اواز قطع ساتي مثال د پیغمبر اسلام مجلس کې بچا خپل اواز د پیغمبر اسلام په اواز باندې څه نه کوو پورته کوونه صحابه کرامو دور ادب د پیغمبر اسلام مخ مبارک ته مکمل کتلای نشو د څه ورته وګوري چې مخامخ سترګې به کته واچولې صحابه کرام عمرو بن العاص سوره له ثابتات سوره نمونه ورته عمرو بن العاص هغه وای که څوک باندې تاسو د پیغمبر اسلام مخ مبارک څنګه زینه سم بیانوي ځکه هغه مخ ته مخ کتلې نه دي سمینه دي کړي کتلې نه دي یوازې ابوبکر او عمر دوی ورته کتل په موږ ورته کتل نه شو مخامخ ورته وګورو کنه سترګې پکې واچ دا څه وروره ادب کله چې چا به خبره کوله لکه سړی چې چا سره پټ هغه کېده مشوره غونته کې پټ به لګېده ډېر استه اواز باندې به څه کول دا به مطلب خبرې دا د صحابه کرام څه وروره ادب مینه او محبت اوس مسله ده اوس د پیغمبر اسلام ادب څه معنی پیغمبر ادب اوس دا معنی د پیغمبر د سنتو قدر به کوي او د پیغمبر د وارثانو به قدر کوي ستا خپل استاد ستا خپل وشت دي د پیغمبر اسلام وارثي عالمي الله دې موږ سي عالمان کی ټول دعا وکي د الله کلام تناسي مونږ دې کمای ده یا الله د خپل پاک کلام په خاطر زموږ د کمای پوره کړي بس لري کې خدای پاک دا کمی زموږ لري کې او د رسول پاک علیه السلام مبارک رښتونی وارثان کله چې یو سره د پیغمبر اسلام رښتونی وارثي لکه څنګه چې صحابه کرام مامور د پیغمبر اسلام سره د ادب وساتي دا د دې زمانه خلق مکلف دي چې خپل عالم سره به مخ خیال ساتي دغه په आवाज باندې به आवाज نه پورته کوي دغه په مخ کې خبره نه کوي سخت خبره به نه کوي دغه ادب وساتي دغه احترام وساتي دغه نصرت او دغه مدد وکړي دغه کومک وکړي دا د خلکو ذمہواری ده مسؤل ده خلک دي چې دا خلک وکړي نن دا ولې خلک بدبخت دي مشکلات ولې پیدا دي یو په من کې کمای ده ځان وارث چې وو خو وراثت صفت ځکه نه راولو څنګه د پیغمبر اسلام صفاتونه ځان کې راولو او څه دا خلک بدبخت سي هغه وروره مولا سره 15 کاله مون پسې کې شپږم کال وروره ټول مونږ راواخلې وروره پیټه کې په شای ور پښا کې او په مخه دی کال څو کنځام پسې وکړو په مخه دی نو دا بدبختیا مطلب جوړه ده پیکه ورسو سمنګ صابي ورسته او څه چاړه تیره څه زمنګ نه کمای دا او څه د خلکو نه کمای دا نو الله دې دا مو کمای دري دا سوال دی فکر نو الله پاکو فرمایي چې ګوره د خلک کامیاب دي اوس د پیغمبر اسلام سنت احترام وکړي دغه به ادب ساتي دغه د وارثانو قدر وکړي نو تبه پیغمبر اسلام به څنګه صفات کوي کله خدای پاک موږ ټول بیا بوزي حرم ته کله چې رسول پاک علیه السلام روزه ته ودرېدی تب ان شاء الله پاپ هغه کوم ځای کې هغه کټاره ده کنه درته دې په سر باندې لیکلي یا ایه الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي رسول پاک علیه السلام مبارک په आवाज پورته کین صحابه کرام بس کله وفاتو پیغمبر اسلام سره کله وفات صحابه کرام سره تلل پیغمبر اسلام په جمعه کې اوچت تقریر نه کو اوچت आवाज سره تقریر وکي په اوچت आवाज سره خبرې وکي اسنه صاد با برکات غزه کې تشریف فرما ده فکر ورسې د څنګه بیا د لیکرانش التم لیکلي دي پیغمبر اسلام مبارک په قبر بهر په دیوال باندې لیکلي لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي پیغمبر اسلام مبارک د आवाज د پاسه به आवाज مطلب دا چې د غزه کې چغې مو وه په ادب باندې تیریږي چې مقام د ادب خیال ساتي الله پاک فرمای الذين دغ کسان چې هغه تقوا لري زکات ورکي دا الله پایتون باندې ایمان لري دا کوم خلق دي الذين دا هغه کسان دي چې د الله رحمت هغه ته شامل ده په پوره معنا سره الذين دا هغه کسان دي يتبعون الرسول پیروي کوي د رسول پاک علیه السلام
یتبعون الرسول پیروي کوي دغه رسول څوک ده نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم ده النبی چې دغه رسول ده النبی نبی ده رسول ده او نبی ده الامی امی ده امی ده امی څه معنی لیک لوس باندې قادر نه ده الذي دا هغه کس ده الذي دا هغه کس ده یجدونه چې خلق مندل ده الذي دا هغه کس ده یجدونه چې خلق مندي مکتوبا لیکل شوی عندهم د دوی سره مکتوبا لیکل شوی عندهم لدوی سره فی التورات په تورات کې والانجیل په انجیل کې په تورات کې په انجیل کې دوی رسول پاک علیه السلام اغازه کې مندلای مومي رسول پاک علیه السلام مبارک هغه ټول صفاتونه په تورات او په انجیل کې لیکل شوی دي الله پاک فرمایي امرهم د رسول پاک علیه السلام صفات دا د امر بکی خلق ته یامرهم امر بکی خلق ته بالمعروف په نیکی باندې معروف معنا خو تاسو ته وشو کنه امر بکی خلق ته بالمعروف په نیکی باندې وینهاهم خلق بمنکی عن المنکر د بدینا وینهاهم منکی بعد دوی لرا عن المنکر د بدینا ويحل دغه پیغمبر دغه رسول دغه نبی با حلالي لهم دی خلق لرا ويحل حلالي با لهم خلق لرا الطيبات پاکیزه شیان الطيبات پاکیزه شیان ويحرم حرامي با عليهم پدوی باندې الخبائث خبائث شیان حرامي با پدوی باندې خبيث شیان بیکار شیان با پدوی باندې سکی حرامي اكم شیان چې د خلکو ځان د لپاره حلال کړیو ناروا هغه به سکی ور حرام ګرځي په د خلکو باندې سود ده رشوت ده خنزیر ده نور شیان دي ويزع او غدبا عنهم د دوینا اسرهم اغدرانه بارون د دوی ويزع او غدبا عنهم د دوینا اسرهم اغدرانه بارون د دوی والاغلال او اغت کړی اغلال اتکړی هغه زنجیرونه چې د مجرم په غاړه کې لاسو کې سیوره پراتی والاغلال هغه زنجیرونه هغه اتکړی الذي هغه براندر بارون او اتکړی كانت شو عليهم په دوی باندې كانت شوی دغه درانه بارون او اتکړی عليهم په دوی باندې څنګه په دوی باندې وو اتکړی او درانه بارون سمانه هغه ګران حکمونه چې الله پاک د بنی اسرائیل باندې د غوي د ګناهونو او د سرکشي په وجه باندې الله په دوی باندې مقرر کړیو رسول پاک علیه السلام مبارک اغدرانه بارونه سکی ورتنه خکتکی ويزعو خکتکی عنهم د دوینا اسرهم اغدرانه بارونه د دوی والاغلال او غتوقنا اتکړیګانې زنجیرونه التي هغه كانت وی عليهم په دي خلق باندې دي يهود باندې فالذين پس هغه کسان آمنوا ایمان راوړي به په دغه پیغمبر باندې فالذین هغه کسان آمنوا ایمان راوړي به په دغه پیغمبر باندې وعزروه تعظیم د پیغمبرو کی یواز ایمان تعظیم د پیغمبرو کی وعزروه تعظیم د رسول پاک علیه السلام مبارک کله چې تعظیم وک ونصروه مدد د رسول پاک علیه السلام کی ونصروه مدد وک د رسول پاک علیه السلام د اوس د پیغمبر اسلام مدد دا چې دغه د سنت دفاع وکي دغه د شریعت او دغه د دین دفاع وکي دغه د ورثو دفاع وکي تعظیم وکي دغه د اهل بیت تعظیم وکي واتبعوا النور الذي پیروي وکي د نور واتبعوا پیروي وکي النور د نور الذي هغه نور انزلت نازل شوی دا معه د رسول پاک علیه السلام سره واتبعوا پیروي وکي النور د نور الذي هغه نور انزلت نازل شوی دا معه رسول پاک علیه السلام سره مراد نور نه څه شی ده قران عظیم الشان ده قران ته نور ولې وای لکه څنګه چې په نور کې د نور په نورانیت کې دلیل ته ضرورت نه وي یو سړی دا ګروپ ډینا کې دلیل څه د ډینا کې دا دلیل ته ضرورت نه لري
ورځ رڼا ده دلیل ته ضرورت لري نه د کلام پاک داسې واضحه معجزه داسې ورو دلیل ته ضرورت نشته چې یو سړی د قرآن کریم دلایل وایي داسې په څه باندې مشتمل ده حاجت نشته چاته وروره دلایلو ته تابعداري کې د نور الذي هغه نور انزل چې نازل شوی ده معه سره دغه پیغمبر نه اولئک دغه کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي اولئک دغه کسان چې دا کارونه کوي دوی څه دي وروره دوی کامیاب دي دینه معلومه شوه چې یوازې ایمان سبب د نجات نه ده تر څو پورې چې د ایمان سره سره څه نه وي وروره د الله د دین مینه نه وي هغه محبت نه وي الله دې رسول پاک علیه السلام ادب متناسب کړي د دین ادب دې متناسب کړي یا الله ته پوره یې الله من کم یو الله ته پوره یې من کم یو الله ته پوره یې من کم یو الله موږ ناقص بندگان یو الله ګناهګار بندگان یو الله چټر بندگان یو الله موږ ګمراه یو بې لار یو د نفس په جال کې نښتي یو د شیطان په لوبو کې نښتي یو یا الله ته هادي یا الله ته هادي موږ ته هدایت وکړه الله موږ په صراط مستقیم روان کړه الله موږ په صراط مستقیم روان کړه او تر مرګ پورې روان کړه او ایمانم الله په ایمان باندې مرګم په ایمان باندې الله نصیب کړه یا الله څوره ګناهونه چې موږ کړي ټول موږ ته معاف کړه الله موږ ته ټول هغه معاف کړه په شریعت استقامت الله نصیب کړه په شریعت استقامت نصیب کړه الها ستا د خزانو د رحمتونو الله تعالی په موږ باندې نازل کړه مخلوق ته الها هم محتاج و الله ځان ته ما والا کوه مخلوق ته الله ما والا کوه ټول معاملین د خپل خزانو څخه الله تعالی برابر الله پاک مشکل کشای زموږ ټول مشکلات لري که زموږ ټول پریشانیګانې ختم کړه الله پاک زموږ ظاهر او باطن برابر کړه ستا رضا الله نصیب کړه ستا د حبیب غلامیم نصیب کړه او ستا د دین پیرویم نصیب کړه او ستا د دین دفاعګر هم جوړ کړه او الله پاک ته موږ راضي شه الله موږ ستا په خدایي باندې راضي یو ته زموږ په بندګي راضي شه الله موږ ستا په خدایي راضي یو موږ ته زموږ په بندګي راضي شه که څومره عادتونه کو په عبادت بدل کړه وصلی الله تعالی والدین ما له